افغانستان کې هغه کورنۍ چې ماشوم یې په مړه خېټه د ډوډۍ خوړلو هیله لري، هغه مور چې د وینې له کمښت سره د کلینیک دروازې ټکوي، او هغه څوک چې د ژمي په یخو شپو کې د مرستو په هیله دی، اوس د یوې نوې سیاسي پریکړې له امله د لا سختو ورځو د راتګ ویره لري. په همدې حساس پړاو کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه لایحه تصویب کړې چې له مخې به یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ټولې امریکایي مرستې ودرول شي. دا لایحه چې د جمهوریت پال سناتور رنټ پال په مشرۍ وړاندې شوې، هغه 611 میلیونه ډالر بیرته امریکایي خزانې ته ستنوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. رنټ پال وایي چې دا ګام د دې لپاره اخیستل کیږي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې ترهګرو او ناکامو بهرنیو ماموریتونو ته ونه رسیږي. که څه هم لایحه په رسمي ډول د طالبانو د فشار لپاره جوړه شوې، خو په غیر مستقیم ډول ځینې برخې د طالبانو په ګټه تمامیږي. طالبان کولی شي د دې پریکړې له سیاسي فضا نه د تبلیغاتو یو ځانګړی فرصت جوړ کړي او د اقتصادي بحران ټوله پړه پر نړیوالې ټولنې ور واچوي. د مرستو بندیدل هغه موازي مالی لړۍ بندوي چې تر ډیره د طالبانو له کنټرول څخه بهر وي، او اوس د پیسو د کورنیو سرچینو ټول واک د هغوی لاس ته ورځي. همداراز طالبان دا دریځ تعقیب کوي چې نړۍ د افغانستان د خلکو د کړاو مسؤله ده، نه د دوی سختې او خشنې پالیسۍ. سره له دې چې سیاسي بحثونه پر طالبانو راڅرخي، خو د دې پریکړې تر ټولو ستر اغیز د افغانستان پر عامو او بېوزلو خلکو دی. له 2021 کال وروسته یوازې د امریکا له لوري نږدې 3.83 میلیارډه ډالر بشري او پراختیایي مرستې افغانستان ته ورکړل شوي دي. دا مرستې د روغتیا، خوړو، واکسین، زده کړو، د ښځو د ملاتړ، د بې ځایه شویو کورنیو مرسته او ګڼو نورو بنسټیزو خدمتونو د تمویل لپاره حیاتي وي. د مرستو بندیدل به د لوږې، بیکارۍ او اقتصادي رکود څپه نوره هم ژوره کړي. روغتونونه به د درملو او بودیجې له کمښت سره مخ شي، د ماشومانو د خوارځواکۍ خطر به لوړ شي، او هغه میلیونونه افغانان چې هر ورځ د نړیوالو مرستو په برکت ژوند پای له یو نوي بشري ناورین سره مخ کیدای شي. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د دغو مرستو نشتوالی هغه خلا رامنځته کوي چې نه کورنۍ اقتصاد ډکولی شي او نه سیمه ییز هیوادونه بدیل ورته لري. په دې معنا چې د سیاسي پریکړې بیه به یو ځل بیا د افغانستان خلک پرې کوي. دا هر څه د طالبانو د سختو پالیسیو نتیجه ده. هغه پالیسۍ چې د میرمنو زده کړې او کار حرام ګڼي، د بیان ازادي مردوده ګڼي، د ولس اراده غربي پدیده ګڼي، له نړیوالو مرستو باج اخیستنه خراج حسابوي او صحرایي محاکم د اسلامي احکامو په نوم پر خلکو مني.